کهانۍ شروعات وشي او موږ د یو ځناور وښودلی شي چې دا ډېر په تیزۍ سره یو غر سایډ ته روان وي. دې ځناور نوم و ډیک او دا یو داسې دنیا وه چې دلته به صرف ځناوران اوسېدل. دلته دا ځناور لګیا وي او یو بل ځناور پې حمله وکړي. د معنې دا بل ځناور ډېر زیات زورور وي او دی د هغه ځناور مقابله نشي کولی او دغه ځناور دی راګیر کړي او د غر نه یې ښکته وغورځوي. دا بل ځناور اصل کې د رورو او دی د یوې داسې مقابلې دپاره ټرین کوو چې هغه ډېر زیات خطرناکه وه. دوی د قبیلې دا روایات و چې کم ځناور به مقابله نشوه کولی او کمزوری به نو دوی به په شریکه باندې هغه راګیر کړه او به یې وجو. ډیک الریډي یو مقابله بایللې وه چې د قبیلې والا اوس دی وژل غوښتل. ډیک د خپل ورور ته ووایي چې مال داسې څه کول پکار دی چې زه د مرګ نه ځان بچ کړم. ورور ورته یو بل ځناور وښیي چې د هغې کلیسکا نوم و او هغه په یو بله دنیا کې اوسېدو او ورور ورته ووایي که چېرې تا دا ووژو نو کیدی شي پلار ته پرېږدي او مړ دې نه کړي. خپل ورور ته ووایي که چېرې پلار ما یو چانس راکړو نو زه به دغه ځناور ووژم او خپل ځان به ثابت کړم چې زه څومره تکړه یم. دوی دا خبرې کوي او دغه دوران د ډیک دا پلار راشي. چې کله د ډیک دا پلار د مشر زوی خواله راشي نو هغه ته ووایي چې دې تا اوسه پورې ول نه دی وجلی. دی خو زموږ دپاره بدنامي ده ځکه دی ډېر زیات کمزوری دی. نو هغه ورته ووایي چې دلته یو بل چانس ورکول پکار دی چې دی په هغې کې ځان ثابت کړي. خو پلار یې بیا هم خبره ونه مني او دا ډیک راګیر کړي او دې زوی ته حکم وکړي چې د ډیک نه سره کټ کړه. ډیک دا رور چونکې ډېر زیات رحمدل او خپل ورور سره ډېره زیاته مینه وه نو هغه د ډیک نه سر ونه وی او الټه ډیک ازاد کړي او جاز ته یې دننه ولېږي او مضبوط یې په جاز کې بند کړي او الټه په خپل پلار باندې حمله کول شروع کړي. خو چونکې د پلار ډېر زورور و نو هغه د ډیک د ورور نه لاس کټ کړي. د لاس کټ کېدو سره ډیک دا ورور ډېر زیات کمزوری شي او هغه واپس راشي او کټ شوی لاس ځان راوړي او جاز په هغه لاس په مدد سره سټارټ کړي. جاز چې کله تلو ولوي نو ډیک ویني چې پلار زما دا ورور راټینګ کړو او سر یې ته پرې کړو خو دی هېڅ هم نشو کولی او دا جاز د هغه ځای نه په تیزۍ سره لاړ شي. جاز د هغه ځای نه هم اکه پلینټ لاړ شي چې کوم ځای کې به هغه کلیسکا نومې ځناور اوسېدو. ډیک هلته کرش لینډینګ وکړي او هلته راکوشي خو د قسمت ښه وي چې دی په دې کرش لینډینګ هم بچ شوی وي. ډیک خو چونکې دلته راکوش شو خو دته د دې ځای د خطراتو په باره کې هېڅ علم نه و او دی لګیا وي او خپل ختیار سموي او دغه دوران دغه داسې ځناور راغونډ شي. ډیک چې کله د هغې د کتو لپاره مخکې روان شي دغه دوران څه جړ راشي او په ډیک باندې په تیزۍ سره حمله کول شروع کړي. د هغې حمله دونه زوروره وي چې ډیک ته د هغه ځای نه تېښته کولو هېڅ موقع میلاو نه شي او د هر سایډ نه دغلته ګیر شي. ډیک په نمبر لګیا شي او یو کریچر مړه کول شروع کړي خو چونکې دا په عادت کې ډېر زیات سیوا نو ډیک د هغه ځای نه منډه کړي او مخامخ یو غر وي چې هغې ته ور ودانګي او ځان د هغه ځای نه بچ کړي. ډیک خو د دغه خطراتو نه ځان بچ کړو خو دته دا پته نه وه چې مخکې په هر قدم باندې دته خطرې پرتې دي. لومبی لاړ شي او ځان له په هغه زخم باندې مرهم ولګوي چې کوم په هغه جنګ کې زخمي شوی و او بیا مخکې سفر شروع کړي خو دته چونکې دې ځای په باره کې هېڅ علم نه او دی روان وي او دغلته بر یو غونډۍ دی ویني. دغلته په لاره کې څه ګلونه ویني چې هغه ساه اخلي او دغه دوران دته د بره نه اواز راشي چې هغه د یوې جینۍ اواز وي. هغه درته ووایي چې په دې ځای کې احتیاط کوه دا ګلونه تا وجلی هم شي او دغه دوران یو ډایناسور راشي چې هغه د بره نه یو ګټه راوغورځي او هغې سره دا ګل پټاو شي. جینۍ درته ووایي چې دا ټول زهریله ګلونه دي او دا ګلونه تا وجلی شي. زه ستا هیلپ کولی شم خو که ته لومبی ما د دې ځای نه خلاصه کړې. دغه دوران ډایناسور د بره د نورې ګټې راوغورځوي چې د هغې د وجې ټول ګلونه پټاوېدل شروع شي او دته مخامخ یو ګل پټاو شي چې د هغې غشې په دې کې ننوځي او د هغې د وجې د رفتار سلو شي. د په لاس کې یو چاړه وي چې هغه دی د هغه جینۍ سیټ ته وروغورځوي او په خپله باندې راپرېوځي. دی لاندې پروت او بر اسمان ته ګوري او دغه دوران هغه ډایناسور په تیزۍ سیټ د سیټ ته راروان شي خو دغه دوران هغه جینۍ په هغه باندې حمله وکړي او ډایناسور ووجي او دی ترې بچ کړي. بیا هغه جینۍ دی له په هغه زخم باندې مرهم ولګوي چې د هغې د وجې دی په خوش کې راشي او چې کله دی د جینۍ اوچته کړي نو دی ویني چې جینۍ خو له سره لاندې خپې نشته دی. جینۍ ورته ووایي چې ما ته د دې ځای په باره کې ډېر زیات پوهه ده ته ما ځان سره بوځه نو ما ته به خپلې خپې میلاو شي او تا ته به خپل مقصد. دې جینۍ نوم میټیا. ډیک چې د دې دا خبرې واوري نو هغه ته اندازه وشي چې واقعي دا جینۍ زما په کار راتلی شي او دی دا جینۍ ځان سره والي او مخکې په سفر باندې روان شي. لاره کې په دې باندې څلور کریچرز هم حمله وکړي. ډیک د هغې نه منډې وي خو ټیه ورته ووایي چې صبر وکړه. هغه کریچر ته څه خوراک ور وغورځوي چې ټول کریچر د هغې سیټ ته لاړ شي او دوی ترې بچ شي او مخکې په صبر روان شي. ډېر سفر کول نه بعد دوی باندې شپه راشي نو دوی ځان له یو غار وګوري او هلته دوی ځان ته لیټ ولګوي او شپه به اوس دوی دلته کې تېروي. دا ټیه د ډیک نه تپوس وکړي چې دلته څه لپاره راغلی نو هغه ورته ووایي چې دلته زه راغلی د کلیسکا لپاره او ورته ووایي چې زه که د کلیسکا مړ کړم نو ما ته به هغه مقام په خپله دنیا کې میلاو شي چې د کوم مقام زه امیدوار یم. ټیه ورته ووایي چې د هغې د وژلو لپاره خو زه خو هم دلته راغلی وم خو هغې زما دا خلک و او زه د خپلې خوږ ملګرې د ټیسا نه جدا کړم. موږ ته ټیسا وښودلی شي چې د هغې د مرګ نه
بعد هغه خپل ټیم ولا بوتله او د هغې نه انفارمیشن اخیستو. دې ټیم ته پته ولګېده چې څنګه طریقې سره کیلیسکا په دې باندې حمله کړې وه او د دې ټول ټیم یې کمزوری کړی و. دا ټیا سره په میشن باندې رالېږلی شوې وه خو چونکې دوی هغه میشن پوره نه کړو او دواړه کمزوري شو نو دوی هغه میشن انکمپلیټ پاتې شو او اوس یې ټیسا له یو بل چانس ورکړو او ورته ووایي چې دا کیلیسکا که یې ووچو نو تا به موږ واپس اکسپټ کړو او خپل دنیا ته به دې ولیږو. یا موږ ته ډک وښودلی شي چې ډېر زیات سفر کول نه بعد آخرکار دوی یو داسې ځای ته ورسېدل چې مخامخ ورته فصل و او دا د سیخانو او د چړو فصل و. په هغه کې ګرځېدل لږ بګ ناممکنه و. دغه دوران په ونه کې یو کریچر ناستی وي چې هغه دې خوا ته راشي او هغه پر فصل کې منډې وهل ور شروع کړي چې هغې ته مخامخ څه کریچر ځو او هغه اکټیو شو او منډې هغې وهل شروع کړل. ډیک د هغې د رانیولو لپاره یو ونې ته ور وخیږي خو په ده باندې څانګه ماته شي او ښکته را پرېوځي خو دی بیا هم د هغه ځناور د پاسه ور ودانګي او په هغې کې چاړه ننباسي. خو هغه ځناور دی د یو ونې نه ووخي چې دی لاندې روغورځي او مخامخ پې یو بل ځناور را خلاص شي. ډیک هغه ځناور سره ته خپله توره ورخطا کړي چې د هغې په ذریعه باندې دا ځناور په منځ باندې دوه شي او دغه ځای کې مړ شي. دوی خوشحاله چې زه خطره ختمه شوه او دغه دوران د ونې نه یو بل غټ ځناور دوی په خپله ژبه کې اوچت کړي خو چې دوی څنګه خوري دغه دوران هغه وړوکی کریچر راشي او د بلا د خولې ته راودانګي. هغې په مدد سره دوی لاندې را پرېوځي او ډیک خپله توره والي او دغه کریچر پسې ورپسې شي. هغه کریچر وتښتي او کله چړو هغه فصل ته ورننوځي. ډیک هم یو ونه کټ کړي او د هغې په مدد سره هغه ونې ته وروخیږي او د کریچر د پاسه ور ودانګي او په هغه کې چاړه خښه کړي او هغه راوغورځي او په هغې کې ټولې چاړې لاړې شي او مړ شي. بیا موږ ته ټیسا وښودلی شي چې دا اوس د ډیک هغه سپیس شپ خواله راغلې وه یعنې دا هم اوس د دې په تالاش کې وه. د ډیک دې ځان نه اور لګولی وي او هغه کریچر دې ځان نه پخ کړی وي چې کوم لږ ساعت مخکې دې ووجو. دلته دې په لومړني ځل باندې د خپل فیملیز په باره کې یو بل ته خبرې کولې شروع کړې. یا د ډیک نه تپوس وکړي چې ستا فیملي سره څه چل شوی نو ډیک ورته په هغې باندې ووایي چې زما رور زما خپل پلار ووجو. ورته ووایي چې زموږ د قبیلې دا روایات دي چې کم سړی کمزوری وي او مقابله نشي کولی نو ټول کبیري والا هغه راګیر کړي او ویې وجي او دکه زما رور وکړل زه یې بچ کړم او خپل ځان یې پرې ووجو. بیا موږ ته ټیسا وښودلی شي چې دا د ډیک هغه مین سپیس شپ ته راورسېده چې هلته په هغه سپیس شپ کې دې ته د ډیک هغه هیلمټ او هر قسمه بمونه او هتیار میلاو شو چې ډېر زیات خطرناک وو. چې کله سبا شي او ډیک دې په خپل سفر باندې روانېږي نو هغه کریچر په هغه ځای باندې پرېږدي چې کوم د ده مدد کړی و او ځان سره ټیا واخلي او مخکې په سفر باندې روان شي. ډېر زیات سفر کول نه بعد دی اخرکار یو داسې ځای ته ورورسېږي چې هلته هر سیټ ته کچرې پرتې وي. په دغه کچره کې د ټیا خپې هم پرتې وي چې په هغې په لیدو سره دا ډېره زیاته خوشحاله شي او په بینچ باندې سمني او ځان ته خپل څه ټول ډیوایس سیټ کړي چې د خپې ځان ته ولګوي واپس. ته ډیک ټیا ته خاندي او ورته وایي چې کم از کم زه خو ستا نه خلاص شوم اوس به ته په خپلو خپو باندې کم از کم ګرځې او زما په ولو باندې بوج نه وي. دا خبره کوي او دغه دوران ډیک د بهر نه آواز واوري او دی ورپسې دغلته بهر روزي چې بار څه دي او ټیا لګیا وي او خپلې خپې ځان پسې واپس ګنډي او دغه دوران ویني چې یو غټ ځناور د ډیک مخامخ راغلی او دا بل څوک نو بلکې دکه کیلیسکا وه او پر ډیک باندې حمله شروع کړي. ډیک د دې کیلیسکا نه لکۍ کټ کړي خو لږ ساعت بعد دی ویني چې هغه لکۍ واپس پر کیلیسکا پسې ونښته او ډیک یې مضبوط راونیوه. دا کیلیسکا ډیک د ټیا د پاسه ورغورځوي چې د هغې د وجې د هغې نه خپې بیا پرې شي. پر ډیک باندې بیا حمله کول شروع کړي. ټیا دغلته ویني چې یو ټوپک پروت دی نو هغه راوالي او په کیلیسکا باندې حمله کول شروع کړي. ډیک هم یو زنځیر راوالي او د کیلیسکا په خوله کې واچوي او په منډه راشي او په کیلیسکا باندې یو مضبوطه حمله وکړي او سر ته پرې کړي. لږ ساعت بعد هغه ویني چې په کیلیسکا پسې واپس خپل سر ولګېد او هغه په ډیک باندې حمله وکړي او د هغه د پاسه خپه کېږي. چې کله کیلیسکا په ډیک باندې خپل سر راښکته کړي نو هغه محسوس کړي چې ډیک کې څه خاصیت شته دی او دغه دوران ټیسا راشي او هغه په کیلیسکا باندې حمله وکړي. ټیسا په کیلیسکا باندې داسې بم خلاص کړي چې د هغې د وجې دې دواړه پریز شي او ځان سره یوسي. چې کله ډیک په هوش کې راشي نو دی محسوس کړي چې دی دواړه لاسونه مضبوط تړلی شوی دی او دغه دوران ټیسا د ته مخامخ ولاړه وي. ټیسا ورته وایي چې ته خو دې دنیا نشي کېدی نو ته د کم ځای نه بیا راغلی او هغه د ډیک دماغ سکن کول شروع کړي. دا پته لګول غواړي چې ډیک څونه مضبوط دی او دی راغلی د کمې دنیا نه دی او هغه دغه دوران ټیا هم اکټیویټ کړي چې د هغه په ټیسا په لیدو سره ډېره زیاته خوشحاله شي او هغه محسوس کړي چې ټیسا اوس هغه ټیسا نه بلکې ډېر لالچي جنۍ جوړه شوې ده. هغه چې کله ویني چې ډیک سره زیاتې کېږي او په هغه باندې ریسرچ روان دی نو هغه په دې باندې ډېره زیاته خفه شي او هغه د ټیسا ته ووایي چې دا ریسرچ اوږد روان نور په ده باندې نور تکلیفات مه تېروه.
بیا د دونه خبرو نه بعد خو هم ټیسا د هغې یوه خبره خو هم ونه مني او دکه دوران د بهر نه ټیسا پسې یو کس راشي چې هغه ټیسا هغې سره بهر وځي. ډیک ټیا ته ووایي چې ستا اوس هم په دې باندې یقین دی؟ نو هغه ورته ووایي چې نه زما اوس په دې یقین نشته. د دې په نګرانۍ باندې دغلته یو کس ودرولی و چې هغه بالکل د ډیک په هتیار باندې نه و پویه. هغه یو بم راوالي چې هغه څنګه هغه بټن ووهي دغه دوران هغه بم بلاست شي او د هغه نه ټول سر والوځي. یا فورا د ډیک اخټکړۍ کولاوي کړي چې ډیک ته موقع میلاو شي او هغه دغه جهاز نه ودانګي او د هغه ځای نه وتښتي. دی دا ټیا او د اکیلیس ځان سره بوزي خپل بیس ته. واپس خپل سپیس شپ ته لاړ شي چې هلته دی په خپل زخم باندې مرهم ولګي. دی د سپیس شپ کې ناستی وي او دغه دوران ده ته هغه وخت رایاد شي چې کله د پلار د د رور نه سر پرې کړی و او دی اوس دا فیصله وکړي چې زه په هر حال باندې ځم او دا کیلیسکا او دا ټیا دواړه به رازادوم. او اوس دی خپل هتیار راغونډول شروع کړي خو صرف په هتیارو باندې کار نه کېدو. ځان سره هغه فصل خو هم والي چې کوم د چړو په شکل باندې و او بیا لاړ شي او هغه بوټي او ورسري هغه ماران خو هم ځان سره والي چې کوم د اوبو کې به اوسېدل او بیا لاړ شي او هغه وړوکی کریچر خو هم ځان سره کړي چې کوم دی د هغه غټې بلا نه بچ کړی و. د ټیا هغه خپې اکټیویټ کړي چې هغه دې نه مخکې روانی شي او د یو ګایډ په طریقه باندې دې ته لاره ښیي او دې اخر کار هغه بیس ته ورسوي چې کوم ځای کې ټیا بنده کړې وه او دغه دوران ډیک راشي او په دې ټولو باندې حمله کول شروع کړي او دا حمله دونه زوروره وه چې یو کس هم دې نه بچ پاتې نه شي. ټیا د خپې دې له ګایډنس ورکوي او ډیک په نمبر لګیا وي او د یو کس نه سر پرې کوي او د سره هغه کریچرز هم وي چې هغه نه د هیلپ کوي. ډیک خو لګیا وي خلک وژني خو دلته ټیسا ته هم پته ولګي چې زمونږ د سپیس شپ ته ډیک راغلی دی او په خلکو باندې اوس حملې شروع کړي دي. دلته د ټیا د خپې ټیا خواله راورسي چې اخر کار دا د خپې ځان ته ولګوي. ټیا د ډیک ته ووایي چې دې ځای نه تښتو نو ډیک ورته وایي چې موږ دې ځای نشو تللی موږ له کیلیسکا خلاصول پکار دي. دا کیلیسکا اصل کې د وړوکي کریچر مور وه د دې د وجې کیلیسکا په هغه وخت کې په ډیک باندې حمله نه وه کړې او اوس دې دا پلین جوړ کړي چې څنګه به دا کیلیسکا موږ خلاصو. ډیک دا ټول کسان ځان پس راغون کی او د چې کم بوټي راوړي نو هغه دلته دی په دیوالونو باندې لګولي وي او د یکدم هغه ټول بوټي پټاو کی چې په یو ځل باندې دا ټول کسان یو ډب سره مړه شي. دغه دوران ټیسا راشي چې هغې ځان سره یو غټ روبوټیک ماشین راوړی او هغه په ډیک باندې نشانه راواړی خو چې څنګه په هغه پایرو کې دغه دوران هغه کریچر مخامخ شي او هغه پې ولګي او ډیک ته بچ شي. دغه روبوټیک ماشین ډېر زیات زورور و او ډیک د دې ماشین بالکل مقابله نشوه کولی. ټیا په منډه لاړ شي هغه ځای ته چې کوم ځای کې کیلیسکا بنده کړې وه او د هغه ځای نه کیلیسکا راوباسي. وتو سره هغه په هغه ماشین باندې حمله کول شروع کړي. د ماشین کې یو اره وي چې هغه دا په کیلیسکا کې بهر ور وباسي او بیا بم راوالي او هغه په کیلیسکا باندې ورولي خو دغه دوران ډیک یو غشی راولي چې په هغې باندې بم ولګي او کیلیسکا ترې ازاده شي او هغه په ماشین باندې حمله کول شروع کړي. دا حمله دونه زوروره وي چې دا ماشین دا په منځ باندې دوه کړي او چې کله ټیسا په کیلیسکا باندې نشانه راواړي او ولي بس یکدم په کیلیسکا حمله وکړي او تیری کړي. د ټیسا په ختمېدو سره دې ډېر زیات خوشحاله شي او دغه دوران کیلیسکا ډېر وخت بعد خپل ماشوم سره هم میلاوه شي. د خپل ماشوم په میلاوېدو سره هغه د ډیک هم شکریه ادا کی خو چې څنګه ډیک د دې خوا نږدې راشي دغه دوران په کیلیسکا باندې سچل شروع شي. هغه د دننه ټوله پریز شي او اچانک پټاو شي چې د هغې د وجې دې ټول لرې پرېوځي. د هغې نه بهر ټیسا راوځي چې دا پکې ژوندی پاتې شوې وه او هغه په ټیا باندې نشانه راواړی خو دغه دوران د شا نه ډیک راشي او په هغې کې توره ومنډي او په دغه ځای کې ووجي. بیا هغه وړوکی کریچر راشي چې هغه د ټیسا نه مکمل سر پرې کړي. کیلیسکا په مرګ باندې ډېر زیات خفه وي او بیا ټیا ډیک ته ووایي چې اوس ستا د ازادۍ وخت راغلی. بیا موږ ته ډیک وښودلی شي چې دی آخر کار اوس خپل پلار پسې رالی د خپل د رور بدل اخیستو دپاره او په خپل پلار باندې حمله وکړه. هم هغه شانته د پلار نه لاس پرې کړو چې څنګه د رور نه پرې کړی او بیا هغه شانته وتړو چې څنګه دی تړلی و. پرې شاته نه هغه وړوکی کریچر راشي چې دا سر ترې وخوري. یعنی اوس ډیک د خپلې قبیلې سردار شو او دی اوس د خپلې قبیلې لیډر به و او دا مو یې په دې ختمه شي.